السلام علیکم دوستانو. راشد خان د حیدرآباد لوبډلې څخه ولې جلا سو؟ ډېرې پیسې غوښتې که بل څه؟ اصلي حالت یې څه و؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راشد خان په لومړي ځل په 2018 کال کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له لورې په 4 کروړه یعنې 400 لکه هندي کلدارو بولۍ کې واخیستل سو او دا قیمت بیا په 2018 کال کې 9 کروړه ته پورته سو چې تر 2020 کال پورې دا قیمت و. که څه هم هندي رسنۍ وایي چې راشد خان له خپلې لوبډلې غوښتل تر څو د لومړي انتخاب او ډیرو په پیسو په بدل کې وساتي، مګر راشد خان ته نږدې سرچینې بیا وایي چې ستونزه د لومړي انتخاب او ډیرو پیسو نه وه. سرچینه وایي چې راشد خان غوښتل له یوې نوې لوبډلې سره نوي چاپیریال او نوو ننګونو په وړاندې ولوبېږي تر څو لا خواري وکړي او لا لوبه کول پیاوړي سي. راشد ته 12 کروړه وړاندیز وسو، هغه که بولۍ ته وړاندې سو نو ایله 3 کروړه قیمت باندې به خرڅ سي. ولې څوک خپله 15 کلنه اړیکه د کم انداز پیسو په بدل کې غوڅه کړي؟ سرچینې په خبره راشد خان له یوې عاجزې کورنۍ څخه دی. هغه یوازې کرکټ د دې لپاره نه کوي چې پیسې وګټي، بلکې موخه یې هغه لوبډلې ته لوبې ګټل دي چې ورسره لوبیږي. خپله راشد خان د حیدرآباد لوبډلې د پرېښودو حالت په اړه څه نه دي ویلي، خو په خپل ټویټر یې د یادې لوبډلې د باور او مینې څخه مننه کړې ده. هغه دغه راز د حیدرآباد لوبډلې د مینوالو څخه هم مننه کړې ده. ویلي دي چې دوی وایي چې راشد خان ته یې لا قوت ورکولو. بل خوا بیا د حیدرآباد لوبډلې اجرایي رئیس او ډایرکټر ویلي دي چې راشد خان غوښتل بولۍ پرېوسي، خو دوی به هڅه وکړي چې خپل لوبغاړی راشد خان په بولۍ کې رانیسي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.